د پاکستان امنیتي وضعیت یو ځل بیا له جدي ننګونو سره مخ شوی. په تیرو 2 ورځو کې پر امنیتي ځواکونو 2 لوی موټر بم بریدونه شوي دي. په لومړي برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي. وروستی برید بیا په جنوبي وزیرستان کې شوی چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت منلی او له 40 ډیرو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې 4 بریدګر وژل شوي دي. د افغان ټولنیزو رسنیو کاروونکو پر دغو بریدونو بېلابېل نظرونه څرګند کړي. ورته کتنه کوو. په پایل کې همایون شیرزاد ویلي چې دوی د هر انسان په درد دردیږي، خو په خبره کله چې مقابل لوری د دوی ستونزې درک نه کړي نو د خواخوږۍ مستحق نه دي. شیرزاد زیاته کړې هغه کسان چې د افغانانو او نورو خلکو ستونزې او ستونزمن شرایط نه درک کوي باید همداسې د دربدرۍ په حالت کې پاتې شي. آیان خان بیا د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړي دي. نوموړي ویلي چې د پاکستان پوځ د ځان ساتلو وړتیا نه لري، خو تل افغان ولس ته ستونزې او خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان پوځي ځواکونه د خپلو امنیتي دندو ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. په دې برخه کې د پاکستان په بلوچستان کې د یو موټر بم برید هغه صحنې وګورو چې د وسله والو ډلو د بریدونو بڼه او د دې ډول حملو ویجاړونکې اغېز څرګندوي. ظهیر خان بیا جلا نظر لري. هغه په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو پر زیاتېدو سخته نیوکه کړې ده. نوموړي پوښتنه کړې چې دا بریدونه ولې پاکستان په نورو سیمو کې نه کیږي او یوازې په پښتونخوا کې ترسره کیږي. ظهیر خان وایي چې هر ځای کې چې پښتانه میشت دي له سختو ستونزو سره مخ دي. د ټولنیزو رسنیو بل کاروونکي محمد سمین په خپله لیکنه کې د مشهور متل یادونه کړې چې وایي له غنمو غنم کیږي او له وربشو نه وربشې، یعنې څه چې کرې هغه به ریبې. محمد سمین په دې باور دی چې د هر انسان د عمل پایله بیرته هماغه انسان ته ګرځي. خالد شیرازي بیا په پاکستان کې د بشپړ امن او ثبات د ټینګښت غوښتنه کړې ده. هغه پاکستان یو اسلامي هېواد بللی او د خدای څخه یې ورته د سولې او آرامي دعا کړې ده. نوموړي همدارنګه هیله ښودله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته دښمني او مخالفتونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د دغو بریدونو د جزیاتو او پاکستان کې د روان امنیتي بحران د لاملونو او اغیزو په اړه د یو شنونکي تحلیل په ګډه واورو. په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې په عمومي توګه باندې په د وروستیو کې د ترهګرۍ چې کومې پیښې رامنځته شوي دي په هغې کې یو لړ زیاتوالی راغلی دی. خو بیا په خصوصي توګه باندې که موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د ترهګرۍ په دغه پیښو کې لا پسې زیاتوالی راغلی دی. په اسلام آباد کې میشت یو غیر دولتي اداره ده د CRSS په نوم. هغې د یو څېړنې تر مخه په پاکستان کې په 13 ماهه کې یعنی د اپریل د میاشتې نه باخلي تر جون پورې په دغه 3 میاشتو کې لږ تر لږه 260 د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي دي چې په هغې کې 110 کسان ژوبل او ټپیان شوي دي. بیا که په دغه کې موږ وګورو نو په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې دغه پیښې چې دي 96% دا په دې 2 صوبو کې شوي دي. او بیا په خصوصي توګه که په خیبر پښتونخوا کې وګورو نو 60% چې دي دا په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د پاکستان امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د امنیتي څارونکو د معلوماتو له مخې په تیرو 5 کلونو کې د دې هېواد له 2000 ډېر امنیتي سرتیري وژل شوي. په همدې موده کې زرګونه ملکي وګړي هم د تاوتریخوالي قرباني شوي چې د روان امنیتي وضعیت پراخې بشري پایلې ښیي. د راپورونو له مخې په دې موده کې زرګونه وسلوال هم وژل شوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو او روانې جګړې څرګندونه کوي. او په پای کې یو کاروونکي په مستعار نوم ویلي چې د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان د طالبانو بشپړ ملاتړ کوو.
د هغه په وینا اسلام آباد اوس دغه پخوانی سیاست له امله سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044 73 4000 6000 بفرستید.